علیکم ملګرو، راځئ چې نن درته وښیم چې څنګه ایپل آی ډي جوړیږي. نور بس ته نور بچا ته نه وایي چې ماته ایپل آی ډي جوړه کړه او زه پې نه پوهېږم. ډېر اسانه طریقې باندې درته ښیم او ویډیو پوره وګورئ. امید مې ده چې تاسو به هم ډېره پس ایپل آی ډیانه خلکو ته جوړوئ. راځئ ما سره اوسئ. ملګرو څنګه جوړیږي؟ لاړ به شئ سیټینګ ته. سیټینګ کې به اولنی وهئ ساین ان. هغه هم چې څنګه ووهو دلته به داسې راشي. دلته به ووایي ډونټ دا لاندنی شین ټکی وګوره، دا به ووهئ. دلته به درته راشي کریټ فارګیټ، نو موږ به کریټ نوی جوړو. کریټ به ووهئ. نو دلته به اوس اول نوم، دویم نوم او پیدایش دا به ورکوي. راځئ اوس ورکو. هر څه موړ کې اوس به نیکسټ ووهئ. اوس که تاسو سره زوړ ایمیل وي نو هغه به پکې ورکوي، که سره نه وي نو دلته به دا ډونټ هیو ایمیل اډرس، نو بیا دا اولنی شین به ورپسې وهئ او دلته به اوس ورکوي نوم، چې کوم نوم باندې تاسو جوړول غواړئ. راځئ اوس دا نوم وګورو. نوم یې واخیسته. تاسو چې کله نوم نه اخیسته نو بیا یو انسي ورسره ورکړئ، څه شی ورسره ورکړئ نو بیا به تاسو نوم واخلئ. کریټ به ووهئ. دا وشو. اوس دلته پاسورډ غواړي. پر دغه پاسورډ به تاسو داسې پاسورډ ورکوئ چې یو انسه پکې غټه وي، 8 ټکي وي او یو پکې یو لمبر هم وي. او دغه ایمیل کې چې کوم نوم ورکړي هغه به پاسورډ کې نه ورکوئ. که هغه هم پاسورډ کې ورکړئ ستاسو ایمیل بیا نه جوړیږي. دا هم چې څنګه ورکړو اوس به دا داسې راشي. پاسورډ یې واخیسته. نو اوس به تاسو دلته چې کوم هیواد کې تاسو یاستئ نو هغلته به د هغه ځای نمبر ورکړئ، که نه دلته به سلیکټ کړئ او هلته به ورته راشي. بیا به دلته نمبر پکې ورکړئ چې کوم نمبر باندې تاسو غواړئ جوړ کړئ. نمبر هم چې کله ورکړو نو اوس به ورته داسې راشي. دلته به دا لاندې اګري وهئ. بیا به اګري وهئ. صبر به ورته وکړئ. دا د آی ډي جوړه شوله. خو دې نه پس به تاسو بل ځای ته هم ځئ. هغه به دلته ځئ اپ سټور ته. اپ سټور کې به ورکړئ. دلته دا وګوره د پاس نشان پروفایل په دې به ووهئ او دلته دا وګوره د آی ډي راځي اول سر کې. هماغه آی ډي باندې به کلیک کړئ او دلته چې تاسو هلته کوم پاسورډ ورکړی وي هغه پکې ورکړئ. بیا به ساین ان کړئ. دلته اوس وګوره دلته دا خط راځي. دلته وګوره یو کینسل لیکلی، بل ریویو. دا ریویو باندې به ووهئ. نو اوس به دا کنډیشن دا به اګري کړئ. نیکسټ به ووهئ او دلته به دا نون وساتئ همداسې. او دلته به بیا چې کوم ځای کې تاسو اوسیږئ نو د هغه ځای اډرس به ورکړئ. نیکسټ چې وه دا وګوره ستا آی ډي کمپلیټ شوه. که تاسو نه اسانه وه که بیا هم پې پوه نه شي ویډیو بیا وګوره او چل زده کړه. د نور ویډیو دپاره فالو